په خوست کې د ګنجنا په نوم جوړ شوي نندرتون کې د خوستیو صنعتکارانو داخلي تولیدات او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوې. دغه نندرتون چې 3 ورځې به دوام وکړي د وچې میوې نیولې تر بېلابېل ډوله مشروباتو، تاریخي آثارو، لاسي صنایع او تخنیکي توکي نندارې ته وړاندې شول. د خوست صنعتکاران له دولته غواړي چې د دوی لپاره بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو زمینه برابره کړي. کې دا اول ځل ده چې دلته نندرتون جوړیږي او په ډیره کچه خلک راځي او زموږ د تولیداتو نه لیدنه کوي. نو دغه ډیره ګټوره د خوست او د خوست تجارانو لپاره ده. دغه شانتې نندرتونونه نور جوړ شي نو دا به زمینه دې ته مساعده کړي چې دلته فابریکې او صنعت ډیر زیات شي. او خصوصا د دولتي ارګانونو د موسسات څخه موږ دا هیله ده چې د خپل کوم تولید چې په خوست کې کیږي دې نه باید استفاده وکړي، ته باید ارزښت ورکړي. نو که څه هم د کوبل په د نورو ولایتونو په نسبت د خوست تولید چې دی ته ډېر ارزښتمن او ډېر په تخفیف نه په کم ریټ دی ته موږ کولی شو دی ته خپل تولید ورکړو. او دا رقم ته د پانګوالو د پوره ډېره د مارکیټینګ یوه زمینه برابرېږي چې دغه کې هغه خلک چې مقصد تولید یې کړی دی، هغه کارخانې داسې سوداګر پیدا کېږي چې هغه په دا تولید سې ګرځي خو هغې ته مقصد معلومات نه وي. نو داسې نندرتونونه د دواړه سره میلاوي نو دوی ترمنځ یو تفاهم منځته راوځي. نو دا رقم نندرتونونه چې نور هم جوړ شي انشاءالله د مارکیټینګ په بخش کې ډېر رول لري. د صنعتکارانو د تشویق په پار د هیواد د مخابراتي شرکتونو له ډلې افغان BC مخابراتي شرکت هم دلته برخه اخیستي او د خپلو چټکو خدماتو بېلابېل ډوله وړاندیزونه او توکي خلکو ته ښایي. حقیقتا هم چې دغه قسم د برنامه د خلکو دپاره د آګاهۍ په خاطر نه یو ښه طریقه ده او یو هم ښه نندرتون ده، ښه شو ده او ترڅنګ د تجارانو دپاره یوه ښه موقع ده چې د خپل تولید په خاطر نه عام ملي او عام محلي مارکیټ پیدا کړي او خپل بزنس په خاطر کې سره مخ ته یوسي. بلخوا د خوست ولایتي چارواکي وایي چې دوی تل د صنعتکارانو سره همکار دي او زیاتوي چې افغانستان اوس په هره برخه کې په ځان خودکفا لوري ته روان دی. دوی له هیوادوالو غواړي چې خپل افغاني تولیدات وکاروي. د دې نندرتون په ترڅ کې موږ د خپل محلي تولیداتو د ارزښت پېژندلو ملاتړ ته په ځانګړې توګه موږ اړتیا لرو. د دې نندرتون د لارې موږ د ټولو صنعتکارانو د تولیدي کارخانو مهارتونه، هنرونه نندارې ته وړاندې کوو او په دې سره دوی تشویق کوو چې نوره صنعت ته موږ وده ورکړو او نور خلک هم روغړو چې هغه په صنعتکارۍ کې سرمایه گذاري وکړي. نو یوازینی دا نندرتون موږ به وینو چې دا نندرتون غرفې جوړې شوي دي. خلک وایي چې دا خو مدل ډېر تکلیف دی چونکې دا د موږ هغه ارزښتناک نندرتون دی چې موږ خپل محلي تولیدات خلکو ته وښیو. زموږ هدف دا و چې خلک وروشي د خپل داخلي تولیداتو نه دی لیدنه وکړي، په آینده کې د دې نه دی استفاده وکړي. په خوست کې چې موږ تولید لرو یا په نورو ولایتونو کې لرو نو اوس خلک روغلي دي، ډېر خوښ دي او د دې تولیداتو نه دی لیدنه کوي. نور په خوراکي برخه کې موږ تولیدات لرو او ډېر تولیدات د پلاستیک په برخه کې موږ تولیدات لرو. نو اکثره تولیدات چې تاسو خپله دلته وینئ 115 غرفې دي چې جوړې شوي دي، ټول د داخلي تولیداتو دي. دا کې اکثره 90% د خوست تولید دی. دا چې په خوست کې په لومړي ځل د ګنجنا په نوم 3 ورځنی ملي نندرتون جوړ شوی، په دغه نندرتون کې به صنعتکاران خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي چې 3 ورځې به د خوست امني لوبغالي کې خلکو ته د خوست او نورو ولایتونو داخلي توکو نمایش ترسره شي.